زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه یوه ډیره قیمتي او ډیره خاص وظیفه ده. په زرګونو او په لکونو حاجتونه دی ولې نه وي او د سخت نه سخت د لوی نه لوی حاجتونه دی ولې نه وي. دا وظیفه او دا عمل ورته کافي دی. بس صرف په کومه طریقه چې زه درته بیانوم هم په دې بیان کړی شوې طریقه باندې صرف 11 ځله تاسو دا وظیفه وکړئ ان شاء الله تعالی. الله جل شانه به مو تمام د لوی نه لوی حاجتونه پوره کړي. د لوی نه لوی مشکل به مو کریم رب آسان کړي. زما عزتمندو د دې وظیفې چې کوم طاقت ته دا به تاسو محسوس کړئ ډیره اسانه وظیفه ده. د غړې په حساب سره صرف 15 منټه په دې باندې لګي. الله جل شانه به دغه غزینه دستاسو دغه حاجتونه پوره کړي او دغه غزینه به مو دا مشکله پریشانه ختم کی چې دستاسو په وهم او ګمان او تصور کې به هم ناراضي چې الله رب العزت د کم طرف نه د کم اړخ نه زما د حاجتونه پوره کړل او دا مشکله پریشانه راته ختم کړي. زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې الله رب العزت د خپل بندګانو حاجتونه پوره کوي، خواهشات پوره کوي، مشکلات او پریشانه او تکلیفونه ختمي او بیمارونو ورته شفای کامله عاجله مستمره ورنصیب کوي. کریم رب په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان دی، لیکن د دې لپاره الله جل شانه سره تعلق ډیر زیات ضروری دی چې د ستاسو تعلق الله جل شانه سره مضبوط وي، الله جل شانه سره قائم وي. نو دا تعلق الله جل شانه سره جوړیږي په ذکر اسکار باندې، د الله جل شانه په حمد و ثنا باندې. کله چې د ستاسو په ذکر باندې جبه مشغوله وي نو کریم رب سره به د ستاسو تعلق قائمیږي او د ټولو نه زما عزتمندو زیات تعلق الله جل شانه سره د قرآن عظیم الشان په ذریعه سره جوړیږي. چې یو سړی د قرآن مجید تلاوت ډیر زیات کوي د الله جل شانه خاص بنده جوړیږي. زما عزتمندو هر ذکر اسکار لره یو خاص مرتبه حاصل وي، لکه څنګه چې د الله جل شانه اسماء مبارکه دي نو په دې ټولو کې هر یو ځان ته یو ډیر لوی طاقت ته الله جل شانه په هر یو نوم مبارک کې یو ډیر لوی کمال او برکات الله جل شانه اچولې دي. زما عزتمندو په ژوند کې مو څه مقصد دی، څه خواهش دی، څه جایز تمنا ده، یو حاجت ته ته دا غواړې چې دا حاجت مې زر پوره شي، دا مشکل مې زر ختم شي او د دې لپاره ته ډیر محنت کې، جدوجهد کې، کوشش کې، لیکن تا ته څه خاص فایده نه ملاویږي. نو زما عزتمندو دا خاص وظیفه، دا مختصره وظیفه تاسو وکړئ ان شاء الله تعالی. د دې حیران کن کمالات به تاسو ووینئ. خو لیکن زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې په خپل ژوندۍ باندې لږ نظر اچول پکار دي. اسې نه مونږه چرته څه داسې ګناه کې مبتلا یو، یو غلط کار کې مبتلا یو چې د هغې د وجې نه زمونږ تعلق الله جل شانه سره نه جوړیږي او د دغه ګناهونو د وجې نه زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، زمونږ وظایفو کې اثرات نشته. لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې الله جل شانه ته توبه وباسو. ځکه حدیث شریف کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یو کس د ګناه نه توبه وباسي صحیح طریقې سره پرشتیا سره نو هغه داسې دی د سره د اډو ګناه کړی نه ده، یعنی الله جل شانه د ګناهونه داسې ختم کی. لہذا زما عزتمندو چې مونږ توبه تائب شو، الله جل شانه ته صحیح طریقې سره او پرشتیا سره توبه وباسو او بیا دا وظیفو کو ان شاء الله تعالی کامیابی به ضرور مونږ ته ملاویږي. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د هر قسمه مشکلاتو د پاره، د پریشانو د پاره او د مصیبتونو نه د نجات د پاره هر یو انسان کولی شي، په شرط د دې چې جایز مقصد وي، جایز خواهش وي. زما عزتمندو ډیره اسانه وظیفه ده، ډیر اسان عمل دی.
زما عزتمند اوس راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم خو د بیانولو نه مخکې که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په موبایل باندې روزانه په تور باندې ملاویږي زما عزتمندو زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته وظیفې ترتیب او طریقې کار ډېر زیات آسان دی بس د ټولو نه مخکې به اول درې پیرې تاسو درود شریف ولولئ ښه دا ده چې درود ابراهیمي ولولئ بیا به زما عزتمندو د الله جل شانه دا خاص نومونه دي یا الله یا کافی یا الله یا وهاب یا الله یا رزاق یا الله یا باسط دا به یولس ځله تاسو ولولئ او په آخره کې بیا درې پیرې درود شریف ولولئ زما عزتمندو روزانه به تاسو یولس پیرې دا ورد او وظیفه جاری ساتئ تر یولس ورځو پورې به جاری ساتئ انشاءالله تعالی د دې چې کوم اثرات او برکات دي تاسو ته یولس ورځو کې دننه انشاءالله تعالی د دې برکات او اثرات راښکاره شي زما عزتمندو ډېره مجربه وظیفه ده ډېره خاص وظیفه ده په خپله باندې هم وکئ خپلو وروڼو دوستانو ته هم د صدقې جاریې په طور باندې شیر کړئ ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره تر بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ د لوی الله په امان